السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمن د بندگانو صفات مونږ بیانول او باقي کې بعض صفات مونږ بیان کړیو چې هغوی د خپل ځان سره څنګه دي. الله سبحانه وتعالى وی يمشون على الأرض هونا، عجز دي. دویم دا چې هغوی کې صبر حلمي، د جاهلانو سره ځان نه جاهل کوي بلکې سلامتی لار لټین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د خپل رب سره رابطه دي چې د شپې هغه ته په رکوع کې په سجده کې ولاړي، هغه ته سوالونه کوي، دعاګانې ته غواړي. یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا درې صفات موږ دا ذکر کړو او مختصر تفصیل به موږ کړو. سوال بزړه کې دا راځي چې دا سوجه دي چې دوی په دې ځمکه باندې باجزۍ سره ګرځي، بیا دا سوجه دي چې دوی سلامتی لار لټي جاهلانو په مخ کې، او بیا دا سوجه دي چې دوی د شپې په سجدو کې او په رکوعګانو کې او په تلاوتونو کې تیری. جواب باو کې څلورم صفت بل له نو بدی کې به ته جواب ملاوي شي. الله سبحانه وتعالى وی بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فدیزی که الله سبحانه وتعالی دغوی سلورم صفتون ذکر کو او جواب منتملاو شو چې ولی دوی دغه صفات به دوی کیږي. الله وی دغه کسان دي دوی وی ربنا ای رب زمنګا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای الله زمنګ د جهنم د عذاب واړه. ان عذابها كان غراما، یقینا د جهنم عذاب چې د تاوان دی. ان سات مستقر و مقاما، او دغه جهنم چې دینو د بد زیاده د آرام او د اوسېدو خزینه دی. ندیجه د صفت وروته چې غو یریږي د الله د عذاب نه. د څلورم صفت ته د رحمان د بندگانو چې دا وی پزله کې یاره ده. د مؤمن د ایمان نه خدای چې د الله سبحانه وتعالى نه یری او د فائدې خبرو کوم سره یاد ساتي چې الله چرته دوا یری په مؤمن باندې نه جمع کوي چې دې په دنیا کې هم یریږي او په آخرت کې هم یریږي نه. کوم سړی چې په دنیا کې یریږي په امن کې نه، د الله د عذاب نه یریږي، د الله نه یریږي، حساب کتاب نه یریږي، نه الله په آخرت کې یې نه راولي. او کوم سړی چې په دنیا کې په امن کې او د خپل دنیا غم وسره یې په ځل کې نه، نو به په دغه په آخرت کې یې راځي. د آخرت غیره د جهنم یې د عذابونو یې. نو الله دو یری چې ته بچانه جمع کوي. په دنیا کې چې ته د الله نه او دغه د عذاب نه یریږي، په آخرت کې ته په امن کې، او په دنیا کې چې په امن کې وي نو په آخرت کې په یره کې. دا مؤمنان دي چې دوی یریږي د رب العالمین سره د حساب کتاب نه، یریږي دغه د جهنم نه او د جهنم دغه ور نه. معمولی تفصیل وکړو چې د جهنم څنګه دی او د عذاب څنګه دی. نور دغه وګده موضوع ده. کچرته الله جون راکو او موقع ملو شنو دا بر د ذکر کو د جهنميانو لباس
د جهنميانو خوراک، د جهنميانو هغه چغې، د جهنميانو هغه پریادونه، دا اوږده موضوع ده. خو اسې زه ورته صرف اشاره کوم یو څو آیتونه یو څو حدیثونه چې دا صفت په من کې هم پیدا شي. اسې ته چې د سوچ وکړه چې ته یو اور ته ودرېږې په پېټرول پمپ باندې اور ولګي. تاسو به لیدلی مې په پېټرول پمپ باندې دا اور چې ولګي دا څنګه غړمبا کوي ځکه چې پېټرول پکې. نو ته سوچ وکړه چې ته یو داسې اور ته مخامخ ولاړې او کیدای شي تاسو کې بعضو کسانو لیدلي په دغه ټیم کې ته دا رایاد شو چې دې اور کې مثال کې زما بچی دی یا زما ښځه دی یا پلانې دی پلانې دی، نو ته منډه ووایې چې زه ورشم دې اور ته نږدې، چې ته نږدې ورشې ته د هغې دغه غړمبانه پته ولګي چې دې ته دنده خو هېڅوک نشي ورتلی. دا د دنیا اور زه یادوم، زه د آخرت اور نه یادوم. د دنیا اور چې ولګي نو د سړي نه پکې خوږ بچی وسوځي خو دی دننه نه ځي، د سړي نه پکې خواږه ښځه وسوځي خو دی دننه نه ځي، مور پلار وسوځي دی دننه نه ځي. او داسې واقعیت راغلي دي. موږ د خپل یو کس قصه کوله، پخواني خبر دی، یو کال په دې حج کې مخکې چې دا خیمې نه وي کومې چې حکومت لګولي، نو هر سړي به ځان له خیمه لګوله، پخلي به یې کوله، ازادي وه. نو په هغه وخت کې اور لګېدلی په دې مینا کې، تاسو ته به یاد وي. نو د دغه کس ماشوم پکې سوځېدلی او بیا مړ شوی و. نو هغه ماته به خپله قصه کوله چې زما په مخ کې سوځېدلی او زما د دې زړه نه یو الله خبر چې په ما څه تېرېده، ځکه چې دا خوږ بچی ستا په مخ کې سوځي. خو دغه اور ته څوک د نږدې کېدو نه و چې نږدې شوی، ځکه چې نږدې کېږي تا اوس هم خرابوي. نو دا زه خبره د دنیا د اور کومه. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، دا په صحیحینو کې حدیث دی، په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې، نارکم هذه الذي یوقد بنو آدم، دا کوم اور چې د آدم د بچي بلی تاسو یې جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم، دا د جهنم اور د 80 درجو نه یو درجه کې دی، یعنی هغه یو کم 80 درجې د دې نه زورور دی. بیا رسول الله سموي فإنها فضلت ب69 جزءا، یو کم 80 حصې هغه اور د دې نه زورور دی. كلهن مثل حرها، او هر یو حصه په ګرمایش کې دي سیده لکه دنیا دا اور. نو اوس تاسو 80 حصې را جمع کوي، زه د دنیا د اور په شان 80 حصې را جمع کوي، دا به څنګه اوري؟ اسې ته سوچ وکړه اور چې په حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اشتکت النار الى ربها، د جهنم چې دی الله ته یو شکایت وکړو. خاصه شکایت وکړو وی یا ربي اکل بعضی بعضا، یا الله دا اور وته وي، دا اور وی زما باز په بعضې څه لګېدی نو موږ یو بل وخوړو. اور تنګ شوی د خپل ځان نه، په دې کې به انسانان نه تنګېږي چې اور د ځان نه تنګ شو او وی چې یا الله دا اور خو په یو بل لګېدی، موږ خو په یو بل لګی وخورو. نو ته سوچ وکړه چې انسان به پکې بیا په څه حال کې، دا کمزوري هډوکي، دا کمزوري سرمن، دا ته چې د هغې غم اخیستی، نو دا مزدوریانې دا منډې چې موږ څومره وخو دغې غم دی که نه، د دې بدن غم دی، د دې ښایست غم دی. او چې دا بدن یو انسان وساتي او د الله سبحانه وتعالی په لار کې استعمال نه کړي او په آخر کې دغه جهنم ته لاړ شي چې هغه یو کم 80 درجې د دې اور نه تیز دی، او هغه اور الله ته شکایت کړو چې دا اور خو موږ خو په یو بل لګیا یو. داسې ځان سره یاد ساتئ. کعب الاحبار رحمه الله وی په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې د کعب ساده لو كنت بالمشرق، کته چې په مشرق باندې، والنار بالمغرب، او دا جهنم د اور په مغرب کې، مغرب او مشرق کې ډېر فرق دی. مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی، او دا جهنم که الله په دغه مغرب کې راښکاره شو نو ستا د دماغ به تانه به دې پوزې دې سره وبهیږي کته چې ته به مشرقي او هغه به مغربي ګورې، مخامخ ورته نه، او نه پکې دا کس دننه ورغلی، صرف چې مغرب کې دا اور راښکاره شي نو په مشرق کې به د انسان د دماغ چې دا به دې پوزه مې رابهیږي. داسې جهنم دی. نو بیا هغه وایي کعب وایي چې ای انسان نو بیا ته ولې نه یېرېږې؟
یا خو ته ډېر صابر یې چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې به پروت یم او که دغه نه ستا په طاقت نه رسي زموږ چا په طاقت رسي موږ خو د نور د ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه ورسې طاقت ورسي زموږ نو که طاقت یې نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه یېرېږه الله په قرآن کې وایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله وی ګس لاس والا او سبب بد هلی ګس لاس والا څوک دي جهنميان دي اصحاب اليمين جنتيان دي اصحاب الشمال دا جهنميان دي والسابقون السابقون او دریم فرقه به بل مشتي چې هغه ډیر مخکې تر هغه اصحاب الیمین دا غوینه مخکې هغه الله ته ډیر نږدې درې قسمه خلک او ته په یو کې دغه څه شک نشتی کبه دغه ما سره څه اختلاف لري ماته دی وي چې نه زه پکې سلورم یو بل زیشتي زاغه ولایم درې دي یا خو الله ته به انتها نږدې به انتها چې دا به په روایتو کې دي سره دي چې دوی به د قیامت پر ورځ د الله په دی خوا کې د عرش سره ولاړي دا ډیر نږدې دي دویم اصحاب الیمین جنتیان دي او چت خلق دي دریم اصحاب الشمال د جهنميان دي دې ګلو سبد حل دي غسلاس ولوري فی سموم وحمیم الله په ګرم واغانو کې او په خټ کېدلو وبو کې به ګرمه هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوا هم ده او به باغی له پاسه خټ کېدلی وبدي وظل من يحموم الله وی سورې به بمی خدا سورې به د جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سورې شو لا بارد ولا کریم نبي يخي ونبي فايده مني لا سورې فبل ذکر الله وی وما أدراك ما سقر جهنم یو نوم دی سقر نو الله پیغمبر ته ویتا ته سپته چې سقر سزيري الله ته پته کې پیدا کړي هغه ته خبر دی بعض اوصاف الله بیانې دي سقر کې بس کېږي او دی به کیسه لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نصر من پریدي صرف دای چې سرمن نه پریدي الله ویلا تبقي ولا تذر نا ډوکی پریدي او نه سرمن پریدي لواحه للبشر سرمن الله بالکل به ختمي لشړې زبته منډي کوم زبته و تختم الله وینا عليها 19 نلس چوکیدار مو بغیوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذکر الله وی وما ادراك ما الحطمه او پیغمبر ته څه په درجه حطمه څه شی دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه په دې کې به کېږي نار الله الموقده ور د الله دې چې بل کړي شوی دی التي تطلع على الافئده الله دا ور به دې په دې زړونو باندې لپاسه خيږي دې زړونو ته ورسي زړونو بولم را به انها عليهم مؤصده الله دا هر طرف نو به دا ور را بني دا هر طرف نو دا ور را بني انسان وګیدنه پروتي او دا ور بسنګ زور ور نه الله په قران کې سوې يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ایمان ورو خپل ځان بچ کی او خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د ور نه بچ کی موږ د دومره منډي وو د دې پر چې زما زوی خوري روډي وخوري دښته کنه موږ د ټولې منډي دې پر وو چې خوب خبره برو کی د ټولې منډي دې پر چې دې سوچ کړي چې آخرت کې به چرته زی دا سوچ پکار دی ستاسو زیو به څومره عمرې شپېته کال اتیا سل 200 زر 2000 لزره بیا مرګ دې کنه نته دا سوچ کړي سید دا لزره کال عمر الله دې ورکو دا تاسو مبالغه دې پر کوم چې په دې خبره مونږ صحیح ورسو لزره کال عمر الله ستاسو بچی له ورکو لزره کال دې په نعمتونو کې بیا
نعمتونو سره آخرت ته ځي آخرت به وله جوړی د آخرت سوچ وله شروع که ما خپل بچی لګلی د انګریزانو ملکونو ته څه کیل ته ځي ډاکټري کې خو الله دې ورته ښوولی نه چې الله خو هغه نه پېژني خو ما چې راشي بیا به ورته الله وښیم چې راشي بیا به ورته الله وښیم چې راشي بیا به ورته پیغمبر وښی چې راشي بیا به یو کس ما سره ملاو شو نو خبرې اترې کول ما ورته نصیحت وکړو وایي د علماو سره مې ډېر محبت دی ما ته وایي نو مې بچو کې بیا کوشش وکړي چې علما پیدا شي اوس څه کوي ما ستا بچي وي سبق وایي کوم ځای کې ما سبق وایي یو پلاني ځای کې پلاني ځای کې پلاني ځای کې پلاني ځای کې ها نو څنګه به دوی علما جوړو اوس سوال دا دی ما څنګه به علما جوړوي څه کرامت به راښکاره کېږي څنګه که एकदम بر اسمان نه وهبي علم راځي الله به دوی جوړ وینه وروسته به بیا ترتیب برابر کو وروسته چې دغه عمر 25 کالو ته ورسي او هغه 15 کاله د دغه خلکو سره پاتې شي چې ګډوډ خلک کې جنکې لکان یو ځای کینی پاسي که جنکې لکان یو ځای نه خو که صرف جنکې که صرف الکانی او کوم بيدینی عامي تعقیدین نه خبر او حقیقت ته کنه د دینه بعد چې د الک په دې ماحول کې لوي شي دین به ته نه سي دیندار جوړه او سبا ته علم خو موږ دا نه وایو دینه به فائدې نه روباسي چې ګره ما دا وی چې انګلیش تعلیم حرام دی بالکل جایز دی بلکې موږ زور ورکو مسلمانانو ته چې کوشش وکړي چې تاسو ډاکټران شي کوشش وکړي چې انجینران شي ساينسدانان شي چې موږ هم مخکې شو او په شرط د دې چې اول بسو کې اول خپل رب پیژني پیغمبر به پیژني خپل دین پیژنه دا غینه بعد به کوو تعلیمونه نبی ابته د ماحول به ته نه خرابوي خو چې دې एकदम د ماشوم ورواچو دا ته ماحول خرابوي خبره دې پوری کوي چې الله خپل بچي بچ کوي د جهنم نه ته د غم راغسته چې په دنیا کې د ایسیلاندې مزدوري کوي وکنه زه په دنیا کې د ایسیلاندې مزدوري ونه کړه وې نه کړه شپې ته کال عمر غریب چې په سختو کې تیر کو په آخرت کې لار جنت ته د جنت په غنیمتونو کې ناس ته سوره اوچه خبره هغه لږه سخت کې تیر کړی دې خبره نه الله سبحانه وتعالى دې منګه زمونږ بچي زمونږ خزي زمونږ مشران کشران دې ټول د جهنم نه ساتي الله وی د ور نه بچ کی خداور څنګه دی الله بخبل بیانې نار وقودها الناس والحجاره الله وی دې ور دې چې غبلېږي په انسانانو باندې او په کانو باندې یعنی ور ته موږ دلته لرګي کیدو تیزی کنه دغه ور په انسانانو تیزی دغه ور په کانو ته ورواچو تیزی انسان وته رب العالمین ورواچي چې دا انسان وته ورواچو بس دا ور بتیش صرف دانه عليها ملائكه غلاظ شداد الله وی ملائک به ما مقرر کړي خو دي سخت مزاج ملائک به مقرر عام ملائکوم نو کم چې نرم دي سخت مزاج دا اوسره خبرې منه کی وکړه ستیادي ما بیان کړو د جهنميان ارمانونه نه به هغه د چوکیدارانو سره خبرې کړي نه غول څنګه جواب ورکړي وېزاله چې وای کنه داسي سخت مزاج ولا سخت بدنونه ولا ملائک به د دوی باندې مقرري په وایت کې الله سبحانه وتعالى د جهنم ډیره عجیب صفات ذکر کوي سوې اذا راتهم من مكان بعيد الله وکړي چې جهنميان جهنم ویني د لرینا ډیر لري نه ویني نږدې ولانی راغلي نو سبي سمعوا لها تغيظا وزفيرا الله اذا غلرنا بدوی د جهنم غړم بيدل هغه به ووري غړم بيږي با او هنيږي با د اور به هنيږي د اور به غړم بيږي دا بدوی لري نه دا आवाज ووري او چې کله ته پته ولګي چې ته د اور ته تلو والے په دغه ټینګو بده باندې سحالات تیری الله د جهنم په باره کې وایي یوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزید الله به تر ټول انسانان اچي بیا به وایي ها ډک شوي کنه دوی هل من مزید یلا نور رواج یلا نور رواج یلا نور رواج اخر کې خلک ختم شي الله وتوي دک شو او هل من مزید نور شتي نو یو به رب العالمین څنګه چې دغه شان سره خای د خپل پندای په دې جهنم کې کیدی نو دا
ور به دې سره جمع شي یو بل ته وي چې الله بس صدق شو اوس دا دومره غټ جهنم دی چې دا ګوره په انسانانو په دې پیریانو په دې ډکېږي نو تا دا سوچ کړی چې داسې نه زما ځای په دغه غټ جهنم کې که تا لیکل راوړي که چا سره لیکلي مونږ ته دې وایي ما سره لیکلي شتي زه خو پکې نه یم چې دا جهنم په دې انسانانو نه ډکېږي ستا ځای به کېږي که نه به دې خبرې ته سوچ پکار دی دې نه یره پکار ده د رحمان د بندګانو دغه صفت دی چې هغوی د آخرت د عذاب نه د جهنم د سختو نه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری امام مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ور انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه هغه انسان چې دته الله سبحانه وتعالى په دې خپو کې دو پیزار ورواچي د ور یا بو تسکروټي کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټ کیږي دې سبا خټ کیږي لکه کټوي چې خټ کیږي لکه پتیله چې خټ کیږي ما يرى ان احد اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې سړي به د ګماني چې زه ټول سخت عذاب ولایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې بدی کمزوري عذاب ولا بدی حال کې بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې د اور به دي ګټو تر راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه بعضو به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تاخذه الى حجزته دا بعض کسانو د اور به دي بډي تر راشي ومنهم من تاخذه الى ترقوته دا بعضو کسانو بالکل دې مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې د عذابي نته ځان وشته شي چې نتیجه کې دا خبره زماده پر نه ده ته کوشش کې مهنت بکې چې دې کسانو کې ته چترانه شي الله سبحانه وتعالى صرف دې ته ګور د جهنميانو د اسخاق بسنګي دوی بس کیسه الله په قران کې وی دوی بس کیسه د جهنميانو چې رقم نهونه زیو د ویني زی د بزوي اسکی الله سوي چې کله دوی له دغه ور کړی شي د سکو د پاره يتجرعه ولا يكاد يسيغ الله ګډ به اسکی په یو څوک نشي اسکی دا ګډ به اسکی ولا يكاد يسيغ خسکی وینش دغه جنونه او ویني او به د جهنميانو د چې را جمع شي دي شي سړي له ګلاس کې ورګي اسکی دی وسوسکی الله سوي ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هر طرف نه عذاب دي راځي لکه مرګ چې روان دي خو مرګ بوله نه راځي دا غټ عذاب دار چې مرګ نه راځي دغه چې مرګ قباله کړی شوی کنه نو هر عذاب دي چې ته چې بس دې سره دې مړکی مرګ دې الله وینا مرګ دې خو مرګ دل نه راځي د دې نه سده مړ کېدی شو خپل مرګ ختم شي وبل ذکر الله سبحانه وتعالى سوي وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الله ويدي بجهنم کې وبغواړي نو وبول ورکړي کې کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلي کې د چې ویلي کې په ګلاس کې واچي دا بول الله ورکړي يشوي الوجوه دغه د لاسو د مخونه سوزي څنګه بسوزي یو حدیث کې راځي چې کله دوی د ګلاس دي سره وایي دوی ته خوشاله چې دي کې د نسري دي کې وبدي خو په کې خو به ګرمه تانبي نو چې څنګه دی ګلاس ته وګوري د مخ په کې کته وبي چې څنګه دی ګلاس دي وګوري ګرمایش تل سره دغه هغه مخ هغه شرمن هغه ویخته هغه پوز سترګې دار سره وځي بده کې به کته ولېږي او دا باندې کې پاتې شي الله به سرمن بیا بدلک دا سرمن به دغه شم بدلیږي ختميږي خدای عذاب نه ختمي او به ذکر الله سبحانه وتعالى د دوی لباسم ذکر کړی دا اشاره وته کو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله کپڑے بوله مونږ جوړ کړی خو دې ور نه بوله پریکو کپڑے به دسا چوری د ور کپڑے به او باغی له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله یو خټ کېدلی وبو په جهنم کې له پاسه منګاړو په ور کې دنه
د ور کپڑے او لپاسې بشاړه ولکې خټ کې دلی وبه مخکې الله سوی يصهر به ما في بطونهم والجلود الله چې د وبه موږ واړو دوی کلمی خېټه دنه چې سدي غټول به چې وبه یې سری باډو کې پاتې شي بیا به الله سرمن واچي دا عذاب څنګه سخنی حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا د بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا باغی باندې زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نظر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله سموي تک تور شو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دارن کې څه دی دارن کې تک تور شي ډېر زیات بل شي او کومور چې ډېر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زدي سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېږي ورته چې دې بسنګي چې اول پر دره کمزور انسان ورواچي او حدیث به تاسو ته یاد دي چې رسول الله د صحابو سره نه شي یو ګړس غونډه کې شو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابو ته تاسو راوځ وری او یا رسول الله وری ودا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی سو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم کندې ته کته ورسید په یا کاله کې خو تصریف سره کته رسی نو چې یا کاله کې ته سره کته رسی د انسان چې یا کاله رواني کته ولېږي ندا بسمره جوړي او د دیوالونو بسمره دنګ دنګي او بدی به چوکیداران او غسخ چوکیداران دین د بچ کېدو صرف یو لار ده صرف یو لار او هغه د رب العالمین بندگی کول او په ځان کې د اوچت صفات راوسته د رحمان د بندگان الله دې دغه جهنم نه موږ لري ساتي دا سویم صفت شو سلام پنځم صفت وره په خپل هغه عجز دي جاهلانو سره سلامتی لټي خپل رب د پر ټول شپه ولاړی او د اخرت نه یری سوال یا سوچ په دې ځل کې درې چې د رحمان د بندگان خوري خلک دي خو جدي په مالونو کې څنګه دی په مال لګولو کې د سوچ لکه راځي کنه راځي چې موږ کوم طریقې زده کو جدي مال څنګه لګي الله وسغه صفات ذکر کوي والذین اذا انفقوا د رحمان بندگان هغه څوک دي چې کله مال خرج کوي لم يسرفوا ولم يقتروا نو نه د حد نه اوړي او نه د حد نه کمیږي وكان بين ذلك قواما او دوی یې په منځ د دې دوه کې برابرۍ دغه شان په منځ د دې دوه کې برابرۍ دوه سدي د حد نه اوړي د اسراف د حد نه کمې ده بخل او اسراف د دې به مختصر بعض خبرو کې به اشاره وکړو خدا خبره ساتي چې دا د دې عوام په ځل کې بدای چې د عباد الرحمن به دي سم ملنګان غونډه کې زموږ د عوام په ځل کې دا پریوته کې چې د مولوی صاحب سره لړ کروزر وریدو په جیب کې روان دي دا ور ماته ته ویلو چې د حق پر سالم نه دي ته خپل زما ویل خاصنګ تاسو سره مناظره وکړه ته د خلینو چې د غلطه خبره وریدا سې چې کړي ته پته وي د حق پرس نه وي ته ګورنه جیب سره دي حق پر سالم چې اخذ الوګ نه مړکی نه دا لازم خبر نه دي عوام غلط سوچته د رحمان په بندگانو کې مالدار خلک هم شتي چې دوی مالدار نه نو الله به دا خبر هم ذکر کوله چې دوی کله خرچي کوي نه اسراف کوي نه بخل کوي دا خبر خو الله راځي چې کله دوی سره مالونه یې کړه د رحمان په بندگانو کې مالدار خلک شتي لازم نه چې ټول به غریبانانی او لازم نه چې ټول به مالدارانی د دې مکه د مشرکین او د پوخانو خلکو دا سوچو چې څوک دیندار دی د ډېر مالدار دی ځکه به د پیغمبر ته وي تاسو سره بنگله نشتی ته د چینی راولځه او ته دې سیوکا ته د سرو زرو دا شی جوړ کړه د سپینو زرو دا شی جوړ کړه کته مالدار تاسو کته پیغمبر تاسو دوه مال دا غوي سوچ دا چې دیندار سره په دبن الله مین دی چې الله به مین دی نو د سره مال سي ابدي زمونږ د خلکو سوچ سره چې دیندار نه وسی اب غریب دا غوي په عکس باندې دا ټول به غلطه صحیح خبره ده
چې دوی مالدارم کې دي چې غریبوم کې دي شو غالبا دای چې دیندار خلکو باندې سخت راځي خو نور بدی کې خوچت مالدار عثمان بن عفان رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف او دي شنو ډېر صحابه دي نو هغوی تجارتونه ولم دي د رحمان بندگان پیسې او سره مشتي خو الله یو صفت ذکر کړی د رحمان د بندگانو الله وی زما د بندگان چې دوی پیسو ولدي خدای ساتي رجال وې دا سړي دی الله وی نو سړي ټول دی الله نه الله وی دا خاص سړي ولې خاص سړي دی لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله وی زما د بندگان ګورې تجارتونه کوي خو تجارتونه تی ما نه هېري د تجارتونه د دین نه هېري مزدوریان کوي خو مزدوری تی دین نه هېري مزدوری تی پیغمبر نه هېري دوی مزدوریان کوي خو مونږ نه پاتې کیږي دوی مزدوریان کوي خو زکاتونه ور کوي دوی مزدوریان کوي تجارتونه کوي خو زما بندګیم کوي نو دنیا ګټل دا سبب خبره نه چې د حد نه زیات نه سبب خبر نه خو دومره ده چې دین بنه پرې نبی خدا دغه رحمان بندگانو کې داسې کسان شي چې مالدار او مسلمان چې دی نو دی په دې مال کې چا واکدار ګرځولې دی الله ګرځولې واکدار د دې مخکې بل څه د مال د بل چاو کنه دی ول نائب الله جوړ کو د دې بعد بل نائب راځي کنه راځي بل راځي الله په قران کې دا خبره کړې ده وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه او دا هغه مال خرج کړئ دا هغه مال د الله د پاره ورکړئ د الله په لار کې ورکړئ کوم مال کې چې ماته سو واکداران جوړ کړی الله وي نو مال لاغه دی نو اوس به دې ته ګورو چې دا مال چې د چا دی د مال خدای الله دی کنه نو چې اوس د چا دی صاحب المال چې کم دی چې هغه موږ ته څه تعلیمات راکړي چې د مال بسنګ خرج کړي دې څه پکار دی کنه دې ته به ضرورت نشته چې ته یو کمپنۍ کې کار کې د یو کس سره کار کې هغه ته 15000 درکې چې دا به دې میاشتې خرچ کې خرته به ته پوس کې په کم کار کې به خرچ کوم څومره به ورکوم چاله به ورکوم په کم ځای کې به ورکوم ته پوسونه به کې کنه به کې او چې لازم کې چې صاحب المال دا مونږ چې کم مال د رب العالمین مال نه لازم مونږ ګورو چې دا مال ولا سوي هغه سوي چې په کم ځای کې ولګوي په کم ځای کې ملګوي څنګه ولګوي څومره ولګوي په چای ولګوي دا ټول تعلیمات موږ له بکار جیز دی کو دا وګړه مسله خلنده د رحمان بندگان نه اسراف کوي او نه بخل کوي اسراف مبارک او معمولی خبره وو اسراف په اصل کې دي ته وای په هر کار کې د حد نه وړي د اسراف وای خو په دې پیسو کې غالبا استعمالي نور دا نه لازم چې د اسراف صرف په پیسو کې کیږي بل څه کې نه کیږي په خوب کې اسراف کیږي کنه کیږي په خوب کې اسراف کیږي په خوراک کې وسره لګي په اخر کې سوې د باز وي مرشه نه خو خله میسه شو ستړي شو د خوراک کې اسراف ته او دي ځا خو مشهور د اسراف ټکي بس کې دي په پیسو کې او مال کې استعمالي نور د هر یو لپاره استعمالي دي شپارش کې استعمالي شي الله په قران کې وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خري او سکي خو اسراف مکوئ حد نه زیاتېږي نه په یو شي ته څومره ضرورت ته ما غمره استعمالوا خو به کې د حد نه موړه د باز کسان په خوراک څخه کې اسراف کوي کور کې لږ شي ته ضرورت ته د دنیا سامان بروړي په اخر کې به گزار کی ملمانه روان دي 15 کسان د خوراک پوخ کې د 500 کسان به د 15 سروختو کسان د خوراک د بده ډرام ته گزاري بس کسان په کپړو کې اسراف کوي جوړي اوسو پوره دي د باراب ته کې یو جوړي د باز په کې مادي سي دي چې 2 ورځې کې ځان له جوړي او بل ضرورت یو درزی را تلګیاو دا مرګره زموږ سره د ویګوالي هغه وی پلان یو کس یاد کو وی هغه کله راشي په میاش کې په یونیو میاش کې ما په یو پر لازم راځي نو په یو ځواني شل 15 جوړي شل 15 مې دې باندې کیسه وی هغه چې یو پر راځم بس ودي اسراف ته وګور اسمه غټي اسراف دا د رحمان د بندگانو صفات نه دي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله داخلك چې دا مال د حد نه زیات لګي او په غلطه طریقې لګي دا د شیطان رونه دي دا د شیطانانو ملګری رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي او دا په صحیحینو کې دی امام بخاری او مسلم راوړل
ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث. الله ستاسو لپاره درې خبرې خوخی او درې خبرې الله ستاسو لپاره نه خوخی. کمی چې خوخی هغه دادي فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، چې تاسو صرف دغه بندګیو کوي دغه سره شریک جوړ نه کوي. وان تعتصموا بحبل الله جميعا، چې تاسو ټول په قران او حديث را جمع شي. ولا تفرقوا، او چې جدا جدا کېږي مو بدلو کې متقسیمېږي. دا درې خبرې د الله زموږ لپاره سړي خوخي دي. درې خبرې الله زموږ لپاره نه خوخي. ويكره لكم قيل وقال، تاويل ماويلي، پلان دي سوي ما دي، پلان دي سوي ما دي سوي، شغل خوري در الله نه خوخه. قيل وقال. وكثرة السؤال، او ډیر تبوسونه کول، بے پایدی تبوسونه کول، او واضاعه المال، او مال ضایع کول د الله نه خوخه. په قران کې الله انه لا يحب المسرفين، الله د اسراف کوونکو سره محبت نه کوي. دا غټه خبره ده کنه. ته خپل د قران راواله د قران یو سره زما ته پوښتنه کی چې زه د معلومول غواړم چې الله ما سره محبت کوي او کنه کوي. نو زه طریقه هم قران راواله او د سوره الفاتحین شروع وکړه، د سوره الناس پورې وایه چې کوم چې دې سره دي چې الله دا خوخه ده، نو ځان ته وګورئ ته کې د شتي کنه. به دې سګره چې الله نه د خوخه، نو ته وګورئ چې ته کې د شتي او کنه. اخري سوره الناس پورې جوړ شي ته د نتیجه ښکارش. په خپل ته پته ولګي چې الله تاسو سره محبت کوي او که محبت نه کوي. اسراف مکوئ، بلکې کوشش کوئ چې دا مال د الله په دین کې او الله په دین کې ورګه په دین کې اوس اسراف نشتی. په دین کې مال لګول د اسراف څخه نه. بعد جاهلان دې ته اسراف وایي چې الله په دین کې ډېری ولګول، کله په خپل ارسه کې دغه خبره نه. یو واقعه به ذکر کوم، دی یو غریب مسلمان په ترکیه کې په استنبول ښار کې یو جماعت ته ورګوند کې جماعت ته، او دا جماعت نوم دی سانکی یدم. او سانکی یدم ترکیه په جبه کې دی ته وی لکه ما چې او خوړه. نو دې جماعت نوم څه دی؟ لکه ما چې او خوړه. نو دې یو قصه ده، او دغه مالک امر له چې دا جماعت جوړ کړو دې لپاره زموږه غسته و هغه مړ شوی. قصه دې چې دا یو غریب مسلمانو او لګي لګي پیسې به سره راتلې لګي نو کله چې دې سو بازار ته ورسې شي ته وځلو شو خوري کپڑے پرته هغه ته وځلو شو. نو دبا د ځان سره سانکی یدم لکه ما چې او خوړه په خېټه بل زو روان بش، لکه ما چې واغسته، لکه ما چې وخور، لکه ما چې واغسته، لکه ما چې واغستو. او دغه شاندې او د پیسې به جمع کول اخر د وړي کوندې جمعه ته جوړ کو. دا سوچ کو چې جمعه څنګه جوړوم. نه غریب مسلمان اخر کامل چې جمعه خلکو لا قانون کې خو لکه ما چې وخوړه او هغه جمعه وسومشتي وړي کوندې جمعه ته وسومشتي هغه چې جوړ کړو هغه مړ شي. الله سبحانه تعالی دی وګوره چې سړی اسراف نه کوي، دې ته سوچ کوي چې څنګه پیسې الله په دین کې ورنه لګوم، د الله سره تجارت وکړي. د خپل تجارت ته د جمع کی او ملويږي او بکم ځي کې په آخرت کې ملوي او دې سره ته ملوي چې ته به تاریان شي. دا باز کسان به خوشاله شي چې زه خدای شیخ صاحب د اسراف خبره وکړه، کوي به خوشاله شي. ها بخیلان به خوشاله شي. وګوره مونږ وایو کنه مونږ دا خبرې کوو نن شیخ صاحب وکړي دغه ده د دې د لاسه مونږ ریال د بټوینې نه راو بس، د دې د لاسه مونږ کپړې نه یې، د دې د لاسه مونږ دغه څنګه ګرځو ښه بس ښه، د دې د لاسه چې مو خوشبونی استعمالو، د دې د لاسه ډاکټر پسې نه ځو. دغه خبرې دي خوشاليږي دا کسان نه. وکانه بین ذلک قوام الله بمنس کې دي بخیلان نه دي وراغوي. دا بخل یو بد صفت الله دې موږ ساتي. الله په قران کې وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. الله کوم کسان لږ مال ورکم او دوی بخل کوي دا مال نه لګي، دوی دا ګمان نه کوي چې دا زموږ د لپاره غوره خبره ده چې موږ مال نه لګو، بل هو شر لهم، بلکې دا دوی لپاره څه دی؟ شر دی.
بیا مخې ته واوره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. الله وی کوم بخل چې دوی کړه مالونه جمع کړي هم دغه مالونه بوله زه دې مړی ته اچومه. دا وته الله دې مړی ته قیامت بوز ور اچولې به ګرځي دغه ټول خلکو مخ کې یو سړی زمکې اخلي زموږ د خلکو د زمکو د مسله ډېره ذکر کوو او زمکو پورې خطې او جمع کړو سو خوشاله دی. الله وی دا خوشالېدو خبره نه ده، دا خوشالېدو خبره نه، ها د خوشالېدو اله ده چې زمکې دشتي خو ته خرچه کې د الله په دین، زمکې دشتي د غریبانو بګي سره، د یتیمانو بګي سره، د کونډو بګي سره، په جمعات ته خرچه کې او مجاهدینو باندې خرچه کې، زکاتونه ورکې، په خپل چې دې هم چې خوراک سره برابر کې، کوم چې ستاسو ضرورت یې پوره کې، دې سړي د لپاره خبره ده. خو چې یو سړی قسم یې خوړلی چې زه خورم هم نه، بعضو کسان خو موږ ته واقعیت را نقل شوي دي، بعض زه بخپله پېژنم. یو کس راته خبره کوله ملګری و، ما ته ویې هغه پلانې ما یو وی دا ډېر عجیبه انسان دی. ما څنګه عجیبه دی؟ وی دې تقریبا په 20 غنټو کې په 60 غنټو کې دې د ماستو یو ډبې خوري. او ما څه غریب بین نه پلانې کارو دې په 60 غنټو کې یو د ماستو ډبې خوري، و یو د ماستو ډبې خوري، په هغې ته نه سمه ته خوشحالي د ماستو ډبې وخوري. د دې د خېټه به دته څنګه صفتونه به ولکوي که نه چې څه د ښه سړي په قسمت اورېدلې چې په 24 غنټو کې غلی یو د ماستو ډبې راکوي که نه. دا بعض موږ لیدلي چې داسې زخم به پکې راغلی. ما ته یو ډاکټر خبره کوله، پښتن ډاکټر، هغه وایي بعض کسان په ما پسې راشي بخل دا خبره موږ وڅېړله نو هغه راته دا قیسه وکړه. وایي دا بعض کسان په موږ پسې راشي وایي د زړه هغه دوره پرې راغلي، هغه والونه چې بند شي. نو زه ورته وایم چې ګوره حالات ډېر خطرناک دي. په ډاکټر پوښتل شو، ما ته وایي ستن راته ووایي درد لږ کم شي. ډاکټرانو پسې دا غټې خبرې دي، پیس به ورکوي او کېدای شي اپریشن ولیکي. بیا نو زه ورته وایم چې ګوره زما پکې څه نه زه به د ستن خو 15 رایله ده. وایي زه ته ستن و الله به خیر کړي. زه وایي زه ورته ستن وایي بیا ښه ښکلی روان شي چې زه خرچه مې وکړم. دا هغه کسان دي الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي. دا حالات ستاسو خوښ دي؟ په دې مال به څه کې جمع کو چوکیدار دی. ابه په آخر کې دې مړ شو، مال چا ته پاتې شو؟ مال بچو ته پاتې شو. او دې دقه شان لاړ غریب. نه دا د مسلمان صفت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا دعا کوله اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل. يلا زپنانی سم پتا پورې د سنه د بخل نه پنانی سم. رسول الله حدیث کې وایي اتقوا الظلم، الظلم نزال لري ساتي، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح، او د بخل نزال لري ساتي. ولي يا رسول الله تقول سخت خبر وکړه چې ځان ته لري ساتي. ولي؟ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. دې بخل د لاس تاسو مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي هغوی تباه شوي. څنګه تباه شوي؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. د دې بخل د لاس هغوی د یو بل وینې حلالې کړې، د یو بل عزتونه حلال کړي. پس مسلم کې دا حدیث دی. اوس تفصیل ته ذکر کما د بخل د لاس سره یو بل وجني. زما استاد مکه یو زیاده 2 انچ زمکه کې مسله رااله. پسو کې په 2 انچو کې نو په 2 انچو باندې یو بل خلک وجني کنه وجني. دا د بخل د لاس یعنی 2 انچ شي دی. هغه 15 ستا شو زه خو جنگ جګړه به مکو هلکه زه لس انچ ستا شو خو چې د اوچت مسلمان اخلاق دوی به بل چې ټوپه کې راځي جرګې کینی باسي ته چې د کروڑو زمکه سره وي د غلاره کې 2 انچ زمکه د بهر تر وباسي وي وجد زماده دی ول درو غواهان به جوړي بیا ول مشران راولي به سرشتیاوي زه درو وي به یو بل مړکی او د باز بی ایمان به ګل د متل کوي وي خزب پریدي خو زمکه وا نه پریدي د غیرت مبارک شي د غسړي د خزب پریدي او زمکه نه پریدي. الله دې د غیرت نه موږ لري ساتي. دا په حقیقت کې به غیرتوب دی چې سړی زمکه نه پریدي او خزه پریدي. نو ذکر رسول سموي چې یو بلغوي وجلی په قران کې الله د آیتونه موږ په دې منځ کې تلاوت وکړو. الله سوي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
الله ځان د مرۍ نه منی سي سره خپل خبره موږ دی رب کړي وې ځان د مرۍ نه منی سي دی بخیل شي ځان د مرۍ نه نیولای ولا تبسطها كل البسط لا سنه لو دې کولا وهي اسراف شو نه به لا سنه دې کولا وهي نه ځان د مرۍ نه نيسي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم يتقارب الزمان قیامت ته نږدې به دا وخت بلن شي وينقص العمل عمل بکم شي مسلمانان بدنو مسلمانان خو په اسلام باندې مسوک عمل نه کوي ويلقى الشح او بخل بدیر شي د قیامت ته نږدې کېدو یو نه خدي چې خلکو کې به بخل دا به عام شي یو حدیث ته امام بیهقی په شعب الایمان کې ډېر عجیب حدیث دی د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې دی زنانه صفت وشو رسول په مجلس کې ناز خلکو له صفت کول چې صوامه قوامه یا رسول الله روجي ډېر نسی یا رسول الله ټول شپه تهجد کوي کنه تهجد روجي تاسو چې مسلمانه ده دغه نه د صفات چې تیګ نه دي چې سره روجي نسی او شپې قیام کوي خو یا رسول الله الا ان فيها بخلا صرف بخل بکیره رسول صلی الله علیه وسلم فما خيرها اذا بدی د خیر سره تاسو الله صفاتونه کوي د دې بخل د لاس راغی غار سره رسول صلی الله علیه وسلم خیر سره تاسو الله صفاتونه کوي و اورید ټکی ګوره زه په بيځه وخت مونږ کوم او زه درسونو ته کینم او زه عالم یم او زه طالب علم یم د بخل صفات خیر دې به گزارو کو رسول صلی الله علیه وسلم دې زنانه کې دې تاسو الله صفات کوي په بخیل سړي کې دې تاسو الله صفات کوي دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ده خور و ام البنين دا غینه دا اثر راغله هغه اوف للبخيل دی بخیل په باره کې افسوس کړي چې دا څه غریب دی او دا څه بد صفت ته د بخل لو كان البخل قميصا ما لبسته وکدا بخل چې ته قمیص ما بناوسته ولو كان طريقا ما سلكته او کچته لاره زو بسرت لینه دومره به دې لري وي دا بخل د مسلمانانو صفت دا نه دی دا څو صفات شو پنځه شپږم صفت اوس خدای موږ ته پته ولګی چې دا خلک ډیر اوچت خلک دي خدام کته غواړي چې رحمان د بندگان چې الله دې یو کار نه منه کینو دوی دې څنګه منه کیږي دم کته غواړي کنه نو اوس الله به موږ ته د ذکر کوي چې زه دوی د کار نه منه کوم نو دوی څنګه ځان منه کوي الله به زده خبره کوي نشپغم صفت هغه دوی کې داره والذین لا يدعون مع الله إلها آخر دا انسانان دي چې الله وی زمان علاوه دوی چاته چغي نه وي زما سره شریک نه جوړي دا ایت وګد خو صرف دغه صفت به اول ولودي خبر وګي نور صفات ورسته ذکر کو کټیمو نو د رحمان په بندگانو کې یو صفت ته لړ پس کم لپس کړي توحید لړ صفت به ګداري چې رحمان په بندگانو کې توحید دی رحمان بندگان ځان د شرک نه لري ساتي ځکه چې الله ته منع کړي د رحمان بندگان تقدیس او قدر او بندگی د صرف د رحمان کې نو ځکه خو الله وی د زما بندگان دي رحمان بندگان دا غوی دغه خبره ده ایاک نعبد و ایاک نستعين بس یا الله خاص تا بندگی کو او خاص تا مرسته غواړو د رحمان بندگان د دې حدیث په شان دي اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله کس غواړي د الله نه غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی او کس مرسته غواړي نو د چا نه غواړي د الله نه غواړي اسی دې خبرې ته به سوچ کړئ ان شاء الله چې کله ماشوم پیدا شي نو په خی غوږ کې ته موږ سوایو بانګ وایو کنه نو بانګ کې سره راځي الله اکبر الله اکبر اخرنی کلمه به سره راځي لا اله الا الله نشتی د بندګۍ حقدار مگر یو الله الله د بندګۍ حقدار دی نور که څوک معبودان جوړي نه غو دوی ځان نه جوړي خو د بندګۍ حقدار بنئ به چې کله سره مړ کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو کې د چا مخې ته یو کس مړ کیږي ځنکدن پیرایشي نو تاسو ته تلقین کوي د کلمه څه ته وایي لا اله الا الله دې ته سوچ کړئ چې د ټول ژوند په منځ د لا اله الا الله کې راځي اولنې
اواز چې زموږ په غوږ کې لګېدلی نو هغه لا اله الا الله لګېدلی او چې مړ کېږي که په خوا کې د سره داسې پوه خلک ناست نو هم لا اله الا الله به ته وایي. نو د رحمان بندګان د ژوند دقه لا اله الا الله باندې تېروي. په اوله کې لا اله الا الله، په منځ کې لا اله الا الله، او په آخر کې ورته الله بیا لا اله الا الله نصیب کړي، د هغې سره د دنیا نه لاړ شي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. زما منز، زما عبادتونه، زما قربانیانی، زما جون او زما مرګ د رب العالمین لپاره دي سره دي کې زړه سره څوک نه شریک کوم، څوک نه شریک کوم. دا څوک ټکی عام دی، ګوره څه شی باندې شریک کې پیغمبر به سره نه شریک کې چې ته پیغمبر او چې الله درجه ته ورسي، صحابه به سره نه شریک کې، او دا اولیاء الله سید چې اوچت خلک دي خدای الله درجه ته رسي نه. ګټه ونه تعویز د هر څه بزن لري کې لنډ را چې شرک اکبر او شرک اصغر د دوه بزن نه لري کې. الله په قران کې وایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا، موږ په هر امت کې یو پیغمبر لېږلی د څه لپاره؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چې بندګي د الله وکړي او د غیر الله د بندګۍ نه ځان لرې ساتي. دا د پیغمبرانو د دعوت بنیاد دی. ګوره د توحید د خبرې نه مخکې یو پیغمبروم بل خبره نه ده کړې او نه څوک ثابتولی شي چې کم پیغمبروم راغلی نو د خولې نه اولنۍ لفظ څه وتی دی چې بندګي د چا کوئ؟ د یو الله کوئ. رحمان بندگان په توحید ډېر مضبوط دي. نن سبا ډېر خلک د توحید د ټکي نه شي الرجي غونته کې د توحید د ټکي چې څوک بیانوي. دا باس په کې دي وایي دا توحید چې ډېر کې پوه شي دا وهابي دی، دا شرک چې کې دا وهابي دی. دا خبره صحیح ده، د وهاب سره رابطه مضبوطه ده، ځکه خو توحید په مخه وایي را وهاب سره رابطه مضبوطه ده. او الوهاب د چا نوم دی؟ د الله نوم دی. نو دا هغه سره شرک نه کوي، دا هغې نه ځان لرې ساتي. الله په قرآن کې د دې مشرکینو کومو چې د الله سره نور معبودان جوړ کړي دي د دوی الله یو خبره کړې ډېره عجیبه وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. الله وی کله چې زما تذکره وشي، زما د یووالي تذکره وشي، توحید تذکره وشي، نو دا مشرکان چې دي الله وی د دوی د زړونه بد شي، د زړونه راوپړ شي، یو تنګ شي، وتښتي لاړ شي. نن سبا هم دقه شانې چې کله حق پرست عالم بیان شروع کړي او په بیان کې دوه ټکي واورېدو، توحید ډېر واورېدو او دویم صلی الله علیه وسلم. بس پوه شو د حدیث ته چې زوتې زه پوه دا وهابي دی چې زوتې لکه د الله تذکره ډېره کوي ته دې د پیغمبر تذکره ډېره کوي ته دې په کار خدای چې د هغه سره کښېنې د هغه تندی ښکل کړي چې ګوره دا سړی الله او د الله پیغمبر ډېر یادوي. د دې بعضو خلکو دغه مجلس خوښي رحمت الله علیه. موږ د رحمت الله علیه سره دشمني نه ده، د علماو تذکیره الحمدلله موږ هم کوو، خو رحمت الله علیه نه زیات په زموږ په درسونو کې د الله په توفیق سره صلی الله علیه وسلم ډېر اوري. یا به دا اوري الله سبحانه وتعالی وایي، یا به دا اوري رسول صلی الله علیه وسلم وایي، یا به دا اوري صحابه دا وایي. د رحمت الله علیه تذکیره به کوم راشي؟ خو من اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د دوی رسولونه بد شي. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ الله چې زمان علاوه د بل چا تذکره شروع کړي بیا سکی اذا هم یستبشرون سم خوشاله یو بل لزیری ورکی. مولوی صاحب راغه بیان کو په لوی ځوان باندې پچا لوی ځوان څوک ته شیخ عبد القادر الجیلانی رحمه الله په لوی ځوان بیان کو چې او دروغ یې په لوی ځوان په جوړی شي. شیخ عبد القادر الجیلانی ګوره پوخ موحد سره هغه په دې خبرو مې رد کړي اور من چې کچرته وې ابو ته ویل چې تاسو دې باره کې سوې نو تاسو ولې دا جواب څنګه خدای کتابونو ګوره هغه په دې خلکو مې ردونه کړي نه دی به ویلوي ځوان یو پیر دغه جناسو یا مثال کې یو بل بزرګ به ذکر کړي د بزرګانو د قصې چې کوي بزرګ ناسو او د مرید چاپی کو د قصو په جمعات کې رواني د مرید چاپی کو نو د غاړې نه هغه صادر څه شو هغه د یوګینه صادرولې دونه هغه په یوګ کې یو چاپ یو چې پیر سب دا وي چې بس پټک وي چې نه دا وي چې دا
یو لري دریاب ودې کړه والته یو کشته خته یو هغه ما ته را مدد شویلو یا هغه مې را کولو دای کې وګه کې غنه خسه شو اپاتې شو اذا هم يستبشرون چې جمعه ته بار ته وته یره ماشاءالله تاسو خوږی خبرې وکړي دیسه مولیان وای مړه دیسه مولیان په کار دي نه د الله خبر وکړي پیغمبر وکړي بوزر قصه وکړه خو دیسه مولیان وای مونږ ته به کې د سره ونوي چې تاسو کې دا غلط کار شتي دیسه مولیان وای هغه بل خو جراشي هغه ډایرک شروع کې الله وی دیسه پیغمبر دیسه په تاسو کې دا کار غلط ته تاسو دا کار غلط کوي هغه مونږ ته زموږ غلطیاں بیانې زموږ خو دیسه مولا په کار دي چې مونږ ته وی تاسو هم خي او تاسو هم خي او تم خي ټول خي مزه کوي زی ګرځي قران او حدیث سره پر غلي مولوی شه د قران او حدیث کو الله ویلي چې پلان دغه پلانې ټولګي خدای پلان نه لري وي دغه پرې اختلافات ما جوړوي ټول خي زی ګرځي او زه به شرک شي کوم وتاخذ مشرکین حال له چې دوی وکړي الله تذکر وشي دوی مخونه بدل شي رنگونه بدل شي زړونه و پړشي جمعه نه منډي او د خبرې نه اورید الله خدای رحمان دا بندگان څنګه دي الله دا وی خبره کوي والذین آمنوا اشد حبا لله الله کوم خلکو چې ایمان راوړل دي هغه خدای زړه د الله د مینې نه ډک پراته دي دا وی به مخکې چې الله تذکره کینو هغه به تفکرونم کینی خو په دې تذکری سره هغه تنګیږي نه دي دا خوشاله دي چې تذکره د هغه د رب کې د رحمان تذکره وکي د رحمان بندگان به تنګ شي د رحمان باندې هغه چې کوم غیرت کوي توحید لپاره چې هغه کوم کوشش کوم مهنت کوي مثال به والا ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو پیر تیریدو یو سو يهودي ولرون دی یو يهودي داوی بلته خبر شوی ده دغه مسلمانانو د کوم پیغمبر چې په هغه باندې د آیت نازل شوی دی چې الله وی چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله له بسو قرض حسنه ورکی اذا الله بدین بسو خرچ وکي نو بل یو غریب شی وي په الله پوری وخندل نو د رحمان بنده ولاړو سو ګلاړو رحمان بنده ولاړو کله دنیا بنده ولاړو شتینه سمام شتي مړدار سړي خپل خبر دی راځه ته وسکه یو سړی په الله خبر کې ته ورغته یو سړی پیغمبر پر خبر کې ته مخته ځاله جاخي جوړ کړي خپل مزدوري کو بوډا پلار دی بوډۍ مور دی چې خلکو سره خطر الله په دین باندې دا دغه بندگان دي خو د سب بندگان دي دنیا بندگان دي په دې کو رحمان او بندگان کې ډېر فرق ابو بکر صدیق لاړ پسې ویو سپېړ ولا ورکړه چې سپېړ ولا ورکړه دې سره دی وران شو خبر به رسول سم پسې لاړ رسول سم ته تاواله او یا رسول الله دوی چې دغه خبره کوله چې الله غریب شه زګ مالونه وړ رسول سم ته تاسو به گواښتي د دې شویل ګور رسول سم د عدل او انصاف ابو بکر صدیق اگر کې اوچت انسان دی خدا مسله دي سیدا چې بدی کې وسوک راولي گواه راولي او حق د چا لپاره بدلیږي نه دا رسول الله ما ورېدلو هلکه صدیق د صدیق لقب ولا چا خو دی دولم رسول سم خو دی خو دې چې عدل او انصاف چې دا لري چې توق گواهان راولي خیر دغه خبرې چې جبرئیل علیه السلام راغی ځان سره ایتونه راوړل د اسمان نه نو الله سوی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء الله تو یقینا ما ورید له ما چې دی يهودي دا خبره کړې و چې الله غریب دی او زمالدار دی گواہی ورکړه اسمان نه چا رب العالمین ورکړه د عرش رب العالمین گواہی ورکړه چې بنده د رحمان بنده دی په توحید غیرت په الله باندې غیرت دا باندې کې راوسته بکره او چت صفت ته چې ځان د شرک نه لري ساتي شرک هغه ګناه ده چې الله نه بخي ان الله لا يغفر يشرك به بالکل قطعا شرک الله نه بخي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دغینه علاوه چې کوم دي کله وړو بخي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دا الله حق دې د پمنګ باندې چې موږ بس صرف دغه بندگی کو او دغه سره بسوک نه شریک کو نو دا سویم صفت شو شپږم صفت ده د شپږم صفت د رحمان په بندگانو کې چې هغه کې توحید ده د درې صفت کم معنی وي
د آخرت یره اسراف ډیر نه کوي، اسراف نه کوي، بخل نه کوي په منځ کې. او دریم د الله سره شرک نه کوي، توحید پکې دننه دی. دا شپږ صفات شو، د سره د بیان او درس ختم کو ان شاء الله. پر روان درس کې به باقی چې کوم صفات دي هغه به ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې دا صفات په موږ کې پیدا کړي